عزیزانو دغه مور پلار کورنۍ خویندې ورونه څومره چې دي خپلوان ولس قام ملت او دغه خپل وطن چې دی دا ټول د خدای پاک له خوا نه ډالۍ دي. د دې ډالۍ شکر ادا کول دا نه دي چې موږ او تاسې تش په خولې باندې ووایو چې الله شکر دی او سبحان الله الحمدلله، بلکې د دې به ساتنه کوي. د دې ساتنه په موږ او تاسې باندې داسې فرض ده لکه څنګه چې د مانځه او د روژې فرض دي. که چېرته موږ او تاسې د دې نعمتونو بې قدري وکړو او ناشکري وکړو، خدای پاک به یې رانه واخلي لکه چې رانه اخیستي دي، او بیا به خدای پاک رانه پوښتنه کوي. یوازې دا نه دی چې دلته به یې رانه واخلي او کیسه خلاصه، نه، د دې به رانه پوښتنه کوي. موږ او تاسې ګوره په دې خپل ژوند کې زه هغه ځوانانو ته وایم یا هغه سپین ږیرو ته وایم، یو خو سپین ږیرو ته وایم چې خپل فرض ادا کوي. هغه سپین ږیري چې نن د 80 او 80 او 90 کالو دي او یا د هغې نه راښکته تر 50-60 کالو پورې دي، هغوی هم په دې باندې خبر دي چې 20 کاله 15 کاله مخکې څه شي وکړه. تاسو خپل فرض ادا نه کوئ، د خدای په درګاه کې به په دې منځونو باندې، په دې حجونو، په دې زکاتونو، په دې ذکرونو، په دې تبلیغونو باندې خلاص نه شئ. باید چې تاسو خپلو کشرانو ته حقایق ووایئ چې تاسو څوک وئ. دا د ډیورنډ کرښه د څومره وخته پورې وه او څومره پاکستان څومره وخت راغلی په موږ باندې مسلط شوی دی پنجاب. نو که دا فرض موږ او تاسې ادا نه کړو، خدای پاک به موږ او تاسې نه د دې پوښتنه کوي او یوازې په منځونو باندې به موږ او تاسې نه خلاصېږو. عزیزانو، آیا تاسو خبر یاستئ چې کله دغه وطن جوړ شو، دغه پاکستان جوړ شو، اولین کار د دوی څه په بابړي کې څه وشو؟ په سلګونه پښتانه بې ګناه مشران، هغه کسان چې هغه کامپالو، هغه وطنپالو راغونډ شوي وو، د خپل ولس لپاره مشوره کوله، ووژل. 600 نه تر 700 پورې کسان یې ووژل او د هغې د پاسه بل ظلم بیا څه شی ورباندې وکړه چې بیا به یې د هغوی نه د مړو پیسې اخیستلې چې مړي ورته ورکړي او د مړو هغه زخمونه به یې شمارل چې څو ګولۍ لګېدلی، د ګولۍ په سر به یې ترې پیسې اخیستلې. چا ورته خپلې ځمکې خرڅې کړې، چا ورته خپل څاروي ژوي حیوانات خرڅ کړل، چا ورته تر دې پورې چې خپل پټي خرڅل، او چا سره چې پیسې نه وي د هغوی مړي په سیند لا وکړل، میانو وخوړل، اوبو یوړل. دا بل ظلم. د هغه وخت نه راواخله تر اوسه پورې بر افغانستان کې څومره کسان، سلګونه زره مشران، سپینګیري، هغه ژبور علما کرام، هغه ژبور کامپال، ملتپال، ولسپال مشران چې هغوی به د کام خبره کوله، د خپل وطن خبره به یې کوله، ووژل شو. د سوات د باجوړ د مومندو نه واخله تر کوټې پورې، تر چمن پورې، وزیرستان، همدغسې کورمي او خیبر او ورکزی ایجنسیانو کې په سلګونه زره مشران، سپینګیري، ځوانان ووژل شو. په داسې مرګ باندې ووژل شو چې نن تاسو ویډیوګانې ګورئ، لیکن موږ او تاسې غږ نه اوچتو. ډیره د شرم او د خواشینۍ خبره خدا ده چې نن زمونږ علما کرام او نه موږ په خپله زمونږ مشران ټول چپه خوله ناست دي. تاسو ته معلومه ده چې په باجوړ کې، په مومندو کې، په سوات کې، په وزیرستان کې څه ظلمونه وشو، په چمن نه راواخله تر مومندو پورې څه ظلمونه وشول. دا ټک نه دی څومره ځوانان ووژل شو، څومره سپینګیري ووژل شو، څومره علما کرام ووژل شو، څومره خویندې کونډې شوې، څومره بچي یتیمان شول، څومره خویندې بورې شوې، میندې بورې شوې. چا د دې پوښتنه وکړله؟ نن هم څه کېږي؟ په دې باندې لږ فکر کول پکار دي چې د بر افغانستان او د غصب شوي افغانستان د پښتونخوا دا مړي تاسو راټول کړئ، دا غمونه راټول کړئ، دا دردونه راټول کړئ، دا ظلمونه راټول کړئ، تر ننه پورې چې په موږ او تاسې باندې کېږي. نن یې موږ او تاسې ګورو چې څه روان دي. څوک چې د خپلې خاورې، د خپلې ازادۍ، د خپل یووالي او د خپلو مدنیاتو غږ اوچتوي، هغه به بندي کېږي، زنداني کېږي. به ارمان یې درته وواژه، عارف یې درته وواژه، عثمان یې درته وواژه. هغه ځوانان لکه اوس موږ او تاسې ګورو، علي وزیر درته کلونه په بند کې اچولی، او همدغسې نور ملګري ګوره کلونه 4 کاله وشو چې په بند کې پراته دي، 10-15 کاله وشو چې بند دي، ورک دي، تری تم دي، په امریکا باندې خر شو. لیکن موږ او تاسې وده یو. افسوس خبره ده چې په فلسطین کې یو کار وشي، زمونږ او ستاسې په سرکونو باندې په کوزې پښتونخوا کې، په غصب شوي افغانستان کې په سلګونه زره علما کرام، تبلیغیان، طالبان او شیخان راوځي او دلته څه کوي چې په کشمیر کې داسې شوي دي، په ویتنام کې داسې شوي دي، په برما کې داسې شوي دي، په فلسطین کې داسې شوي دي، په سویډن او په ډنمارک کې قرآن وسوځولی شو. لیکن په افغانستان کې لر او بر په سلګونو زره قرآنونه ووژل شو، په سلګونو زره
د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیانو وژل شو، په سلګونو زره د دوی په سینو کې چې قرآنونه ووژل شو. همدغسې لګیا دي تر ننه پورې دغه کارونه کیږي، تر ننه پورې زمونږ استاد خویندې میندې ورکې دي. از برای خدایه یو عافیه صدیقي ورکه شوه، نو لر او بر علما کرام ورباندې راپاڅي چې هله زمونږ خور پرته ده په کراچۍ کې او په پنجاب کې چې په پښتونخوا کې چې په مابسونو کې په بندونو کې پراته دي، هغه یې چاته نه ښکاري. شرم حد لري، بېننګي حد لري، بېغیرتي حد لري، بېایماني حد لري. نو عزیزانو زمونږ او ستاسو د خلاصون یوه لاره ده، هغه یووالی دی. که سره یو نشو او د دشمن ګریوان ته هم لاس وانه چاو، دشمن زورور نه دی خو دشمن یو دی او موږ او تاسې سره په قبیلو باندې تقسیم کړي یو، په پالټیو په حزبونو باندې سره تقسیم کړي یو. په یووالي کې مو ژوند دی، د دنیا او د آخرت لاس ورکړئ. که ژوند غواړئ الله مو ښاد و آباد لره.